السلام علیکم پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. تاسو مهم درې خبرونه راسره واورئ. طالبانو اوربن نه اورکم ته علاقه ښوولي. سره له دې چې په هېواد کې د جګړې ډګر ورځ تر بلې ګرمیږي، وسلوال طالبانو د دې پر ځای چې اوربند کړی وی اورکم ته یې علاقه ښوولې ده. د طالبانو د قطر دفتر ویان ملا نعیم په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي دوی امریکا ته د اورکم طرحه سپارلې ده. د هغه په خبره دغه طرحه چې څه موده وړاندې امریکایانو ته سپارلې ده چې له مخې به یې دواړه لوري عملیات کموي او د جګړو په کچه کې به کموالی راځي. د نوموړي د خبرو له مخې د دغې طرحې له مخې به د جګړې شهادت کمیږي، خو په بشپړ ډول به جګړه ونه درېږي او د امنیتي ځواکونو پر ضد به عملیات دوام ولري. هغه دا نه دی ویلي چې دغه طرحه به د امریکا لخوا ومنل شي او که نه، خو تر ټولو بده دا ده چې جګړه یې له افغان حکومت سره ده او د اورکم طرحه امریکا ته سپاري. دوم خبر داس دی د پاکستان جابر پاوز 4 بلوچ ماشومان شهیدان کړي دي. د روز د بلوچستان په بنو جان خیل سیمه کې د پاکستان پاوز 4 کم عمره ماشومان په ډزو شهیدان کړي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې یاد شهیدان شوي هلکان 2 اونۍ وړاندې له خپل کلي څخه د پاکستان پوځ له ځان سره بیولي وو چې 13 ورځې جسدونه د جنې خیل پویا سیمه څخه ترلاسه شوي دي. سرچینه زیاتوي چې اوس مهال په یاده سیمه کې د خلکو له لوري د پاکستان د پوځ پر ضد لاریون روان دی او د شهید شوي ماشومانو جسدونه یې هم له ځان سره راوړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړو ګلالي اسماعیل او محسن داوړ هم پر خپل ټویټر پاڼو د یادو پیښو په اړه لیکلي چې دا ډول کړنې د پاکستان پوځ نه هېرېدونکي ظلم دی چې لا هم دوام لري. څه موده وړاندې د پاکستان پوځ یوه بلوچ مدني فعال هاني ګل هم د خپلو حقونو د غوښتنو له کبله شهیده وه. او دریم مهم خبر داس دی صالح د علیپور په وړاندې خاموشي ماته کړه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امیر الله صالح د بسودو غونډې په پیښې کې تر هر چا ژر غبرګون دی، خو د علیپور تر سره کړي جنایت ته یې له 4 ورځو وروسته غبرګون ښودلی دی او دا یې جنایت بایللی دی. صالح پر خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې افغان ځواکونو هیڅ عملیات په سیمه کې نه درول او د افغان ځواکونو سره دا ډول کړنه ستر جنایت دی. هغه د دې پیښې عامل عالمینو ته د سختې سزا ورکولو خبره وکړه. هغه ویل چې دې پیښې ته باید د قوم رنګ ورنه کړل سي. د په وینا افغان ملي پوځ ته د عملیاتو کولو لپاره د کوم خاص قوم او د سیمې پر ضد نه دی ویل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د علیپور په وړاندې د عملیاتو کولو ویلي وو، وروسته له هغې چې د علیپور غیر مسلوب وسلوالو له لوري د میدان وردګو بسود ولسوالۍ د افغان ملي پوځ یوه چورلکه په نښه او ویې غورځوله، د افغان حکومت سخت غبرګونونه او غصه یې راوپاروله چې له ولسمشره تر ولسکشره وویل چې د دې پیښې عاملینو ته به سخته سزا ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت په خپل نوي بیان کې یو ځل بیا ژمنه تازه کړه چې د علیپور وطن د سما ډلې به په وړاندې به یې خپل عملیات پیل کړي او د سیمې ته نور ځواکونه هم پر لاره دي تر څو دا ډله په ښه توګه تر سره وځپل شي. که غواړئ مهم دقیق په وخت خبرونه راسره واورئ، زموږ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو خبرونو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بیا ښه وخت.